बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। پښتنو ورونو د بابا شهره افاق نظم باچا بوایو، خو اول به دا خبره یاد ساتو چې دا بابا په حیدرآباد جیل کې لیکلی دی که نه، نو د جیل هغه تلخي به پکې خامخا وي. او بل باچا بابا داسې کار کړی که نه چې څه تاریخ چې هغه ته د دنیا معلوم دی هغه ټول تاریخ یې لټولی دی او په هغې کې چېرته لکه کتلي دي چې بادشاهانو څنګه چلونه کړي دي او د هغې په رڼا کې بیا دا لیکلي. نو داسې نه چې په دنیا کې چېرته ښه باچا نه دی تېر شوی، خو هغه ډېر کم دي، ډېر کم، لکه ذوالقرنین، سایرس یا عمر رضی الله عنه، سلیمان علیه السلام، داود علیه السلام. نور که ډېر ښه نه ښه باچا مونږ ذکر اورېدلی، خو په څه نه څه ځای کې به د هغه نه یو ظلم، یو زیاتی، یو جبر خامخا شوی. که نور صحیح که نه خپل ورور خو به یې وجلی. نو هغه خبرې بابا په ذهن کې ایښودي دي او اوس خو د جیل هغه تلخي ده، نو په هغې کې بیا بابا دا نظم لیکلی دی. نو دا ځکه دومره یو بهترین نظم دی. بادشاهي د جهان څه کوې ځان له ولې زیاتی غم، د انصاف تلل مشکل دي څه به ډېر کړي څه به کم. نو دا خو عام خبره شوه که نه، انصاف کول څومره ګران کار دی. او بیا چې کله یو انسان باچا شي، نو د هغې ملک ذره ذره ونې بوټي، څاروي، مرغۍ، انسانان د هغه نه انصاف غواړي. بیا په ده باندې د هغوی انصاف فرض شو. نو دی به اول چا ته د انصاف رسوي؟ په دې وجه باندې ځکه غني خان ورته فرمایي چې د انصاف تلل مشکل دي څه به ډېر کړي څه به کم. زیاتی به درنه پکې وشي، اونچ نیچ به درنه پکې وشي، کیدای شي ته کامل انصاف ونه رسې. او ځان له ولې زیاتی غم، نو خود غم، ځکه چې غم چې څومره بادشاهي ده دومره غمونه ډېر دي که نه، لږ غمونه دي. د دشمن غم، سیاسي غم، د عوامو غم او د نور عروج غم، د سلطنت غم، د ژوند غم. بادشاهان بیا مرګ هم نه خوښوي، بادشاهي ته ځي. نو چې څوک باچا شي نو غم به ډېر شي. داسې تخت به څه کړې چې په شپه او ورځې جاړې، خپل غمونه دې لا لږ دي د جهان غمونه غواړې. نو د بادشاهۍ په تخت جړه بیا مجبوري ده، ځکه چې په هغې کې یرې، ترهې او دا غمونه فکرونه راشي. که دی یو غلط انساني، یو غلط په غلطه طریقه باندې دې تخت له راغلی، لکه څنګه چې د شیکسپیر په میکبت ډرامه کې میکبت هغه خپل کینمین، خپل د خاندان هغه کس قتل کي بادشاه او بادشاهي ته والي، نو بیا د هغه ژوند ډېر په تکلیفونو او مصیبتونو کې شي که نه. نو دغه شان که دی په غلطه دې تخت له راغلی، نو دی به بیا جاړي، یریږي به چې څنګه ما یو کس مړ کړی، تخت مې ترې اخیستی، داسې زما نه څوک وانلي. څنګه چې زه په یو سیاسي غدارۍ دې تخت له راغلی یم، داسې زما سره څوک سیاسي غداري ونه کړي. که دی مخلصي هم به جاړي چې عوامو بد حالت ولې دی، زما نه انصافي ونه شي، انصاف به څنګه کوو. نو جړه او جړه ده، خپل غمونه دي لا لږ دي. انسان خو هسې هم پرسنلي هم ذاتي طور هم هر وخت په غم کې مبتلا وي چې څو سره د نور علم کل جهان غم دی والي، نو بیا به ژوند ډېر په عذاب شي. خپل غمونه دي لا لږ دي، د جهان غمونه غواړي. د ټټوانو په ګله کې غټ ټټو مخکې روان وي، لوی باچا د ځناورو د هماو لوی حیوان وي. نو ظاهري خبره ده چې ټټوانو ګله نو مشر به هم ټټو وي. دغه شان چې غلط خلک او بیکاره خلک وراني او بېانصافه ظالماني جابراني، نو د هغوی باچا به هم بیا هغه شاني. دا چې وایي څنګه قوم یې هغه شان به یې باچا وي، نو هغه ځکه چې هغه باچا به هم د هغې قوم نه راوتی. نو چې د دې خلکو بادشاهي کې، نو ته هم بیا د دوی په شانې غټ ټټو، لوی باچا د ځناورو د هماو لوی حیوان وي.
دا دنیا د سپي لکۍ ده، نه نیغېږي نه سمیږي، په وجود توره پیشو ده چې وینځي لا تورېږي. د سپي لکۍ ده ځکه چې په دنیا کې غلط خلک د ټیک خلکو نه ډیر دي، او غلط کارونه، ناانصافي، جبر، قتل، ډاکه، زنا، دا څیزونه ډیر دي، ډیر. بل ته نقصان رسول، بل له خپې وال، د مال تنده، په دنیا په معامله کې د یو بل سره مقابله کول. نو ته به یې باچای او دا خلک به دا چلونه کوي، ته به کوشش کوي چې دا ټیک شي، خو نه به ټیک کېږي. د سپي لکۍ د نه نیغېږي، توره پیشو د چې انځي نوره تورېږي. نو هسې ځان به په غم کې مبتلا کړي که بادشاهي دې واغسته. بادشاهي هله جوړېږي چې نیم لوږې شي نیم مړه کړي، چې یو کس د بل په غوښو د خپل کور کوتري ماړه کړي. نو بادشاهي کله جوړېږي چې نیم وږي کړي. وږي ولې؟ وږي ځکه چې کله عوام وږي شي نو دوی بیا د خپل خېټې غم ویسي. دوی سره بیا د بادشاه د پالیسۍ څه غم نه چې بادشاه څه کوي او څه نه کوي، سیاسي صورتحال څه دی، فورن پالیسي څه ده، او د فلاني ملک سره څنګه تعلقات دي، او کرپشن شته که نشته، او دوکهبازي، بددیانتي، بدعنواني شته که نشته. دوی وږي بیا دا غم نه کوي، وږي صرف ډوډۍ پیژني. نو دی نیم وږي کی او نیم مړه کی. مړه ولې مړه کی؟ کم چې د ده خلاف وي، کم چې شعور لري، کم چې د ده سره د ده د بادشاهۍ خلاف د بغاوت کولو صلاحیت لري، هغوی مړه کی او نور وږي کی. نو هغه وږي بیا د خپلې خېټې په غم وي، نو هغوی د ده نه بیا بادشاهي نشي اخیستی چې یو کس د بل په غوښو د خپل کور کوتري ماړه کی. مطلب هغه بل چې دی هغه د هغه غوښې هم د خپلې فایدې په کار راولي. هغه خپل دشمن، خپل حریف د خپل کور په سپو باندې وخورئ. د دې ژوند د څه مطلب شو چې یا مرې یا به بل وجنې، دا میوه ګلاب د څه شو، باغ ساتي او بلبل وجنې. نو مرې به چې بادشاهي هر څوک نه څوک به د ژوند ته غلي، هغه به بیا وجني، چې نه یې وجنې تا به وجني، یا چې دا بادشاهي هلې څوک نه څوک به د دې بادشاهۍ بل داویدار به وجني، او یا به ته مرې. نو د دې څه فایده شوه؟ دا میوه ګلاب د څه شو؟ باغ ساتي او بلبل وجني. نو باغ خو په بلبله ښکلی، پکې سندرې وایي. یوه باغ بادشاهي شوه، د دنیا شوه، او بلبل پکې د انسان شو. نو باغ هلې او بلبله ترې وجنې، نو بادشاهي هلې او انسانان پسې وجنې، نو څه فایده؟ ربه ماله که دې راکړه بادشاهي د کل جهان، زه به وغورځوم د کوره لکه سوټې په ډیران. نو د سوټو څه اهمیت نه، څه وقعت یې نه، ته یې غورځئ. نو غني خان دپاره د بادشاهۍ څه وقعت نشته، ځکه چې غني خان خو یو مست ملنګ، لیونی شاعر، فلسفي دی. هغه د حسن او د رنګ متلاشي دی، محبت والا انسان دی، عشق دی. نو هغه څیزونه په کار دي، هغه د جذباتو، احساساتو، تخیلاتو په دنیا کې اوسي. په دې وجه باندې هغه له دا بادشاهي نه ده په کار، ځکه چې په دې کې خو دا دومره ګندګي ده او وینې دي او ګران کار دی د هغه دپاره. دا یو دوه ګړی ژوندون زه په جګړو نشم تېرولی، د دې ظلم په کټوۍ دی ربه بل کې د برغولی. نو بل برغولی خو پې خامخا ایښوده غواړي، څنګه چې د یو کور دپاره کټوۍ ضروري، دغه شان د یو معاشرې دپاره بادشاه هم ضروري. خو غني خان وایي چې زما نه ده په کار، بل برغولی، بل چاله دا ورکه، ځکه چې دا یو دوه ګړی ژوند دی، دا زه په جنګونو کې نشم تېرولی. غني خان خو به اوس ووایي چې هغه د هغه څه په کار دي، خو دې لانجو ته هغه نه دی تیار. ماله راکړه څوک ګلونه، یو نازبین شانتې جانان، یو وړوکی غوندې باغ او پخوا یې سیند روان. هم جنت شوم په دې دنیا کې هم کېدی شي. نازبین شان جانان محبوب غواړي، ګلونه نازبین جانان، وړوکی باغ، غټ نو وړوکی، ځکه غني خان یو تن دی،
قناعت والا رند دی انسان دی قناعت والا انسان دی او په خوا یې سیند روان نو چې نهر پکې بهیږي لکه څنګه چې په جنت کې نهرونه بهیږي چې زه په غاړه ناست یم په یخ سوري د خرولې ونه یې خروله په مزه مزه لیکمه د مزې مزې غزلې دا اوس د غني خان دنیا ده دا اوس د هغه بادشاهي ده یو طرف ته وینې دي قتلونه دي غوښې دي د رور مرګ دی رور وجل دي بل طرف ته باغ دی نهر دی ګلونه دي نازبین جانان دی محبت دی شاعري ده اوس په دې شاعرۍ کې هغه بیا څه لیکي کله سوال منت جانان ته کله بد او رد مولا ته د ساغر ساقي صفت کوم د ټیپرو ډک لالا ته ځکه چې ساغر ساقي په میخانه کې او دا خو په دوی په باغ کې ناستي نو لالا خو ساغر او ساقي نه پیژني نو د ټیپرو ډک هغه ته شاعرۍ کې صفتونه کوي د ساغر او د ساقي نو ساغر او ساقي خو استعاري دي که نه جام زړه لکه د جام دی غني خان چې وایي او خوشحالي غم شراب دی نو مطلب دغه خبرې کوم او کله کله تا نه ربه د وړو په شان ګیلې کله تود ژوندی امید کله سوی اسویلی په شاعرۍ کې کله د رب نه د وړو په شان ګیلې چې ربه ته ماته ولې ځان نښې لکه تا او زه نظم کې چې وایي وي جواب ولې د د سبا یو چپه راغله غني خان چې پکې هغه ته وایي ماته خپل او د ځان فرق وښیه د وړو په شان زه دې ورته نیولی کله تود ژوندی امید چې او ماته به وصال میلاو شي زه به د خپل محبوب دیدار وکړم کله سوی اسویلی کله د دې وجود دا قید د دنیا د غمونه یا د محبوب جدایی د وصال له محرومي د اسویلي سبب شي په شاعرۍ کې کله ټنګ کله ټکور کله جام کله دلبر یو جهان کې د رنګ ډوب د جهانه بې خبر نو د هغه دا مستي او دا رنګونه پکار دي ټنګ ټکورې پکار دی شاعري پکار د موسیقي لای پکار دی حسن او رنګ پکار دی مستی پکار د نازبین جانانې پکار دی نهرې پکار دی ګلونه پکار دي او په بادشاهۍ کې هغه بل څه دي هغه د غني خان د طبیعت سره نه لګي بادشاهي هغو له ورکه چې زغملی شي زور چې په لاس لکه قصاب وي په خصلت لکه منګور مارته نو مطلب یې دا دی چې بادشاهي د هغې خلکو کار دی چې هغوی د بادشاهي دا زور زغملی شي مطلب په خپله پکې دومره زوري چې د بادشاهي زور زغملی شي او چې د قصاب په شان لاس وي چې غوښې پرې کولی شي او هډوکي ماتولی شي بادشاهي به د هغه سره خوند کوي ځکه چې د بادشاهي اصول دا دي چې دی به پکې مرګ خامخا کوي چې خپل ځان ته شي کولی قرباني د رور د وینې هم ازمولی هم خوړی شي د غریب د غوښو سپینې نو خپل رور اکثر رونه بیا د بادشاهي دعویداري نو دا رونه یو بل وجني تاریخ ترې ډک دی او د غریب د غوښو سپینې هم ازمولی هم خوړی شي د غریب د غوښو سپینې نو مطلب دا شو چې دا غریب قربانولی شي د ځان دپاره مطلب قلعې پې جوړولی شي په جنگ کې جنګولی شي غټ غټ محلات پې ودرولی شي قرباني بیا د غریب ورکوي تا جوړلی هغه سر شي چې وجل لکه وباکه لکه پړانګ داړل سیرل که یرول لکه بلاکه تاج به هغه سر وړي کم کې چې دا خوی چې هغه د وبا په شان وجل کولی شي او د پړانګ په شان د زمري په شان سیرل کولی شي خوړل او سیرل داړل به دې ته وایي چې په غاښونو باندې څه شی وسیرلی شي یرول لکه بلاکه نو به صحیح بادشاهي چې خلک تیریږي او چې څوک ترې نه یېرېږي هغه خوري او سیری یې وجني او وجل د وبا په شان وجل کولی شي نو داسې سړی به تا جوړی شي په سر باندې د بادشاهۍ تختم نه پایي بې زوره بې د تورې د جلاده بادشاهان چې څومره ډېر وي دومره وي دنیا برباده نو خود
چې څونه ډېر خلک یې، څونه ډېر بادشاهان یې، څونه ډېر په یو ځای کې څومره ډېر بادشاهان یې دومره جنګونه یې، څونه مشران یې دونه خبره ورانه یې، څونه ډېر ملکونه یې د یو بل ملک ته غلی، ریسورسز وسایلو ته غلی، مین پاور ته غلی. نو چې بادشاهان چې څومره ډېر وي دومره دنیا برباده. لکه هټلر چې ورغی، هټلر او مسولیني چې ورغلو د دنیا سره، لکه نیپولین چې د ټول یورپ سره ورغی. څونه ډېر ملکونه یې، څونه ډېر سټیټس یې، څونه ډېر د حکومت نظامونه یې، دومره ډېر جنګونه یې، لکه امپیریالیزم چې د جمهوریت سره جنګ کوي. نو ځکه وایي چې تخت چې نو دا به بیا زور به په ځان کې ساتي غټ، او د توره به ساتي او جلاد به ساتي، د خلکو نه به سرونه پرې کوي، او خلکو نه به سرونه پرې کوي، توره به ساتي، جلاد به ساتي، قانون به په خپل لاس کې ساتي. لوی بادشاهي لوی جوهره دی په وینو زو پای، بادشاهي لکه د اور په ورتو په سو پای. نو هغه خبره بیا ده، بادشاه به هغې د جوهرې په شان چې وینې سکی شي د خلکو نه، او په وینو زو به دی پای. دا غریب د قوم ملک و قوم غریب به همیشه د دپاره خوارېږي، د هغه په هغه چې غریبي راځي، د هغه غریبي به د مالداري، د هغه تکلیف به د راحت وي، هغه په جنګ کې کټ کېږي، د بادشاهي به قایم وي، هغه به مزدوري، یا به د هغه په غوښو به، د هغه په هډوکو به د محلونه ولاړي، بنیادونه به یې پرې ولاړي. په وینو زو پایېدل دې ته وایي بادشاهي لکه د اور په ورتو په سو پای. څنګه چې په اور کې څومره لرګي ولې او هغه سوځي او اور ډېرېږي، دغه شان په بادشاهۍ کې چې څونه غریبانان او کمزوري خلک دل دل کېږي، خرابېږي، دومره بادشاهۍ ته ترقي میلاوېږي. ځکه چې د دې بادشاه خلاف هم دغه خلک راپاڅېدی شي چې څومره هغوی خراب وي، دومره هغه جرأت نه لري چې د ده خلاف راپاڅي. نو دا سبب دی چې غني خان فرمایي چې بادشاهي لکه د اور په ورتو په سو پای. ربه فضل په مونږ وکه، مونږ ساتله دې افته، چېرته غټ خر ته په شا کا ده د سرو لالونو کته. نو د سرو لالونو کته یې ورته ځکه ووایي چې کته خو بیا هم خلک په خر اچوي که نه، نو که ډېر لالونه او ملغلرې پکې ولګي، نو مطلب یې دا شو چې دا بادشاهي چې ښکاري ښکلي، دا غمي او ملغلرې او سره زر او جواهرات او ملک او جاه او خشمت، دا داسې ده لکه د خره کته، صرف د سرو لالونو کته ده. او دا باچا چې دی دا غټ یو خر دی، نو دا کته دا په غټ خر باندې ور واچو. غني خان یو شاعر دی، او د حسن او رنګ او نازک مزاج، نرم طبیعت والا انسان دی، د سره بادشاهي نه لګي. سپارش ورته دا وکه سیب زمونږ د بابته، وی پام کو د لخره غني ونه وی پلته. نو مطلب بادشاهي والا ورکه، خو دا ورته ووایه د غټ د لخر ته چې غني پلته ونه وی، ځکه چې دا بې ضرره انسان دی که نه، شاعر دی که نه، د باغونو او ګلونو عاشق دی. او مطلب یې دا شو، دا خبرې دا شو چې لکه هغه وایي چې بادشاهي والا ورکه، خو دا ورته ووایه چې کمزوري ته بې ضرر خلکو ته نقصان نه رسوي. نور مطلبونه هم د دې نظم کېدی شي، ملګري به په خپل طبیعت مناسبت سره ځان له مطالب راوباسي. اوکې جی، والسلام.